د حضرت عبداللہ ابن عمرو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت تے یہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې ستاسو بچی کله 7 کلو ته ورسیږي نو د هغو ته د لمونځ تاکید کوئ او چې کله د 10 کلو شي او بیا په مانځه کې کوتاهي کوي نو هغو ته سزا ورکړئ او بسترو کې سره جدا کړئ. دې حدیث روایت ابو داود شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، محدثین فرمایي چې عام طور سره چې کله بچي 7 کلو ته ورسیږي دا لکه پوهیږي او باشعوره وي، په دې وخت کې هغوی ته د خدا پرستۍ لاره ښودل پکار دي او هغو ته د لمونځ پابندي کول پکار دي چې لمونځ باندې ودروئ. او چې کله د 10 کلو شي بیا شعور یې نور هم زیات شي، پوه شي، بلوغ زمانه نږدې شي، بالغېږي، نو په دغه وخت کې بیا لږ سختي پکار ده چې هغه لمونځ باندې پابندي وکړي او کوتاهي که کوله لمونځ یې نه کوله بیا مناسب سزا هم ورته پکار ده. او دارنګې چې کله 10 کلو ته ورسېږي بیا هلکان او جنکۍ دوی سره په بسترو کې جدا کول پکار دي. هغې نه مخکې ګنجایش وي، خو چې کله غټ شي 10 کلو ته ورسېږي نو بیا پکار ده چې هلکان جدا سملي او یعنې بسترو کې سره جدا کول پکار دي. او محدثین فرمایي چې دې حدیث مدعا دا ده، مقصد دا دی چې د مور او پلار باندې د اولاد حقوق دا هم دي چې هغوی د مانځه باندې ودرئ، ته 7 کلو شي 10 کلو شي هغه بیا پې پابندي نور هم سخته کړي او بسترو کې سره جدا کړي، ځکه د قیامت په ورځ به د دې بچو په باره کې د دوی نه پوښتنه کېږي. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو د خپلو بچو خیال ساتئ او د ماشوموالي کې هغو ته ښه اخلاق یاستئ، مانځه باندې ودروئ او چې کله 10 کلو شو نو بیا که لمونځ کې کوتاهي کوله لمونځ یې نه کولو بیا ورته مناسب سزا هم ورکوئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.